فریسیان او صدوقیان عیسی لراغلل او د ازمیخ په توګه ورته وفرمایل چې موږ ته یو آسماني معجزه وښیه. هغه جواب ورکړ چې تاسو په ماښام کې وایئ چې موسم به ښه شي ځکه چې اسمان سور دی، او د سحر په وخت وایئ چې نن به سیلی راشي ځکه چې اسمان سور او دند دی. تاسو د اسمان د مخ تعبیر کولی شئ خو د زمانو په نښو نه پوهیږئ. دا یوه بدکاره او زناکاره پیړۍ ده چې نښې غواړي، خو د یونس نبي د نښې نه سیوا یوه نښه به دې ته ور نه کړی شي. نو بیا هغه ترې روان شو او هغې یې پرېښودل. خو کله چې هغې بلې غاړې ته واوړېدل نو بیا مریدانو ته دا پته ولګېده چې روټۍ ورنه د یاده وتلې ده. عیسی هغې ته وفرمایل چې د فریسیانو او د صدوقیانو د خمبیرې نه ځان ساتئ. هغې په خپلو کې یو بل ته وویل چې دا ځکه چې موږ روټۍ نه ده راوړې. عیسی په دې خبر شو چې هغې د څه په هکله خبرې کوي. نو د هغې نه یې تپوس وکړو، ای بېایمانه خلکو، دا تاسو داسې خبرې ولې کوئ چې ګنې روټۍ در سره نشته؟ تاسو لا تر اوسه نه پوهېږئ؟ ولې تاسو ته هغه 5 روټۍ د 15,000 کسانو دپاره یادې نه دي؟ او تاسو څومره ټوکرۍ توچتې کړې وې؟ بیا هغه 2 روټۍ د 4,000 کسانو دپاره او څومره غټې ټوکرۍ تاسو ته پاتې شوې وې؟ تاسو څنګه په دې خبره پوه نه شوئ چې ما خو د روټۍ ذکر نه کولو؟ ما درته فرمایلي وو چې د فریسیانو او صدوقیانو د خمبیرې نه به ځان ساتئ. بیا هغې په دې مطلب پوه شول چې د روټۍ او د خمبیرې نه ځان ساتل نه دي، خو د فریسیانو او صدوقیانو د تعلیم نه ځان ساتل دي.